والسلام په قوم باندې عذاب علائم راښکاره شو. یونس علیه السلام مخکې نه وته او تاسو به ترجمه کې دا لوستي. قوم ته پته ولګېده چې عذاب د الله راځي، ځکه نبي وته دی راځي الله ته په فریاد شو، جړا وکړو، توبه وباسو. حق شان وشو ټول راووتل واړه او زاړه، توبه یې ویستله، عذاب کې رب العالمین رسو. دویم قوم د نوح علیه السلام و. نوح علیه السلام 900 کاله زیاتو کم مختلف روایات دي قوم د الله دین ته او د الله توحید ته راوباله، لیکن قوم ډېر بدبخت او ډېر لږ کسان ایمان راوړل. رب العالمین د طرف نه د عذاب فیصله وشو او حکم یې وکړ خپل پیغمبر نوح علیه السلام ته چې کشتۍ جوړه کړه، باقاعده قوم ته به کوم دا نه پرېږدم. نوح علیه السلام یو طرف ته کشتۍ جوړوله، بل طرف ته قوم ته دعوت هم ورکړو چې عذاب را روان دی، تیارې وکړئ، د الله او د الله د رسول خبره ومنئ، دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله. لیکن د نوح علیه السلام قوم بدبخت و، د یونس علیه السلام قوم نېکبخت و. خنداګان یې ورپسې شروع کړې. موږ خو نعوذ بالله من ذلک نوح علیه السلام ته نیونې ویلې، خو ګوره نیونې خو ځکه دی چې اوبه نشته او کشتۍ جوړئ. د الله فیصله وشوه، د بره نه اوبه، د لاندې نه اوبه، تر دې پورې وفاره تنور، د تنور نه اوبه راوخوټ کېږي. دا تنور دا یو لفظ دی چې پښتو د عربۍ یو معنا ده. تنور نه اوبه نه راخېږي خو اور بلیږي، لیکن د الله عذاب و، کشتۍ جوړه شوې وه. بیا هم نوح علیه السلام دعوت کې خلکو ته آوازونه کوي. اخیری کې یو گفتگو رب العالمین را نقل کړی د مونږ او تاسو ته. نوح علیه السلام خپل بچي ته آواز کوي. وقال نوح نبنه ونادى نوح نبنه. وی نوح علیه السلام خپل بچي ته آواز وکړ، وی اے بچیا راشه زمونږ طرف ته. وکانه فی معزل، او وی هغه په یو اړخ باندې ولاړو. او نوح علیه السلام فرمایي ورته یا بنیا ارکب معنا، اے بچیا راشه او موږ سره په دې کشتۍ کې سور شو، د کافرانو ملګری مه کېږه. نوح علیه السلام ډېر په ښایسته انداز سره هغه ته دعوت ورکوي، لیکن بچی بدبخته و. بچی څه وایي؟ سآوي الی جبل یعصمني، وی زه به د غر سر ته وخیږم او د دغې عذاب نه به بچ شم. یوه خبره یاد وساتئ، د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دا دی، اسباب په دواړه استعمالوي. مسلمان به یقین په الله باندې کوي، کافر به یقین په اسبابو باندې کوي. د اسبابو استعمال شته، د اسبابو نه انکار نشته. چې کوم حفاظتي تدابیر دي بالکل دا د شریعت مطابق او موافق دي. تیره جمعه په دې باندې مونږه خبره وکړه. ډېر احادیث داسې دي چې تدبیر سره تعلق ساتي. نبی علیه السلام فرمایي یو حدیث مبارکه کې، وی داسې چت باندې مه څمله چې د هغې دیوالونه نه وي، چاردیوالي نه وي. وی ولې؟ هسې نه د شپې راپورته شي، نیم اوده نیم ویښه، لاندې به غورځېدلې. چې کله وی پیزار بار وباسي او بیا وځي نو پیزار دوه ځل وڅنډه، هسې نه ته پکې پرېوتې وي. چې کله اوبه څکي نو ډارې کې مه څکه، ولې وګوره چې ته پکې پراته نه دي، ټول ته اسباب وایي. بیا چې د جنګ میدان کې چې کوم مونځ دي هغه دوه تقسیمه کېږي، تر دې پورې چې فقها فرمایي چې کعبې ته مخ کول هم پکې فرض نه دي، بلکې ته کم طرف ته چې دشمني هغې طرف ته مخ کا، هسې نه چې هغه حمله ونه کړي. نبي علیه السلام په خپله دا کړي. دا ټول هغه اسباب دي، تدابیر دي، لیکن خبره دا ده چې زمونږ به یقین د الله په ذات باندې، په اسبابو باندې به یقین نه ساتو. دا زما او ستا رزق، خوراک، اوبه څښل، علاج دا هم یو سبب دی، لیکن مونږ به دا ویو چې دا اوبه مړول نه کوي، مړول والا الله دی. تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو، اور سوځول کوي که نه کوي؟ لیکن هلته سوځول ونه کړل، د الله حکم پکې نو. چاړه غوڅول کوي، اسماعیل علیه السلام تېنه محفوظ پاتې شو. اوبه وړل کوي، موسی علیه السلام چې امسا وغورځوله 12 لارې پکې پیدا شوې. په اسبابو باندې به مونږ یقین نه کوو، مونږ به یقین د الله په ذات باندې کوو چې په دې اسبابو کې اثر رب العالمین اچولی دی.
نو نوح علیه السلام خپل بچی ته आवाज کوي چې ای بچی راشه کیسته کې سور شه د کافرانو ملګری کیږه ما ولا تکم مع الکافرین بچی وی نه مړه سآوی الی جبل یعصمنی مونږ دا نه وایو چې سینیټایزر مې استعمالوي مونږ دا نه وایو ماسک مې استعمالوي بالکل استعمال کوي لیکن یقین په الله باندې کوي نوح علیه السلام بچی ته وایي سآوی الی جبل یعصمنی وی ما به د غر سر بچ کی مونږ به دا کلم نه وایو چې ما تا و ماسک بچ کی مونږ به الله بچ کی دا سبب دی او دی باندې مونږ مکلف یو دنیا دار الاسباب دی اسباب به اختیارو رب العالمین به زما وستا حفاظت کوي لیکن یو خبر یاد وساتئ رب العالمین دومره عظیم عذاب ولې راواسته فایده پکې څه ده نقصان پکې څه دی او دا ولې راغلی دی رب العالمین خپل قرآن کې فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم هیڅ یو مصیبت هیڅ چاته نه رسیږي مګر دا د هغې وجې نه چې د بنده لاسونه او د اعمال په یو کار کې ملوث شي د ګناه د وجې نه په ده باندې دا عذاب راشي بل مقام کې رب کریم فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په وچه او په دریاب کې چې کوم فسادونه راښکاره شوي دي هغه د لاسونو د خلکو د وجې نه چې په دې لاسونو باندې عام ګناهونه زما او ستا نه کېږي نو دا عذابونه چې راځي دا زما او ستا د ګناه د وجې نه راځي یو حدیث هم دی نبي پاک علیه السلام فرمایي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه په تاسو باندې فیصله کوونکي دي که تاسو نیک اعمال کوئ بره طرف نه به ښې فیصلې راځي هغه مشران یو مثال بیانوي که بره د ګل گزار که نو ګل به را باندې را گزار شي او که کانې د گزار که سر به د مات شي کانې به را باندې را گزار شي چې د لاندې نه نیک اعمال ځي بره نه به د خیر فیصلې راځي لہذا چې دا د الله عذاب شي نو د دې نه د بچاو طریقه څه ده د بچاو طریقه مونږ ته زمونږ پیغمبر علیه السلام ښودلې ده وی استغفار وی رب العالمین فرمائی وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون الله وی زه په قوم باندې عذاب نه راولم چې په کم قوم کې استغفار ویلي الحمدلله تاسو به اورېدلي ټوله دنیا یې وخوځوله الحمدلله پاکستان محفوظ دی امت مسلمه محفوظ دی غټه وجه دا ده چې کې مسلمانان شته زمونږ مشران شته علما شته قاریان شته استغفار وی دا دی برکت دی او الله کې د بل هیڅ برکت دی تاسو خپلو ډاکټرانو نه هم تپوس وکئ مونږ سره هغه اسباب هم نشته کم اسباب سره چې ایټلي سره دي امریکې سره دی جرمنی سره دی مونږ ډېر کمزوري یو په لحاظ سره مونږ چا بچ کړو الله بچ کړو دغې نیکو اعمالو بچ کړو دویمه حدیث پاک کې راځي صدقې ډېرې ورکوئ ځکه حدیث پاک دی الصدقة رد البلا د صدقې د وجې نه مصیبتونه واپس کیږي دریم تلاوت الحمدلله مونږ تلاوت وکړه په تلاوت سره نزول د رحمت کیږي او دا د الله عذاب دی او حدیث پاک دی وی رب العالمین په خپل عرش باندې لیکلی دي ان رحمتی سبقت غضبی وی زما رحمت زما په غضب باندې ایڈوانس دی مخکې دی چې کله تلاوت کو الحمدلله مونږ ته توفیق رب العالمین نن راکه تلاوت هم وکړه رحمت را نازل شو د عذاب به الله پاک لري کی لیکن یو خبره یاد وساتئ ډیر به ځان یروئ نه چې کله ویریږي او اردو کې مو جو ڈر گیا او مر گیا بے بت نقصان کې دا پکې که بند کړی شي نو خبره به لږ اسانه شي یو خبره تاخیره کوم یو کیسه درته کومه دا بعضې قصې مشرانو جوړې کړي دي د خبره لږ اسانه ذهن ته کېږي ډېر کسان نن سبا چې مړه شو یقین وکړئ د یرې د وجې نه مړه شو پاکستان کې د بیمارۍ نه دي مړه کړي وایي یو وبا یو علاقې ته روانه وه یو چا ته تپوس وکړو چې کوم خوا روانه وبا طاعون روان و کرونا روانه وه وی الله راته حکم کړی چې فلان کې علاقې ته لاړ شه وی څومره کسان به مړه کېږي پوره 10,000 کسان به مړه کېږي او وبا لاړه هغه علاقې ته چې واپس راتله یو میاشت یې تېره کړه لاره کې دې نه بزرګ تپوس وکړه مشر سړي چې تا خو چې 10,000 به مړه کوم هلته خو 50,000 مړه شو وی زما په سبب الله 10,000 مړه کړي دا 40,000 د یارې نه مړه شوي دي او دا ډاکټران هم وایي چې کله انسان ویریږي نو چې کوم قوت مدافعات دی بیا هغه سټاپ شي کار پرېږدي الحمدلله مونږ سره اسلام دی زمونږ یقین په الله دی که زمونږ مر په دې کې نو بیا خو بچ کېدی نه شو او که نه نو الله سره زمونږ مرګ او ژوند دی لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون رب العالمین دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي
دا کوم قارینو چې قرآن ولوسته او رب العالمین دې دغه زمونږ نه قبول کی که کم حرف یا کم لفظ خطا شوي غلطي شوي کم مشر کم ورځ حاضر شوی نی رب العالمین دې دا خطا او دا کمزوري او زمونږ عدم موجودګري د څه آیاتونو نه یا د څو ورځو نه الله دې هغه زمونږ تماف کی. درود شریف وي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.